نجات بچوي نو هغه هم په دنیا کې د قرآن په اتباع باندې وي. که دنیا کې د قرآن اتباع نه وه نو د مرګ نه وروستو هغه سړي ته به د آخرت نجات نه کي. بله خبره ده چې د مرګ نه وروستو ورپسې مونږ د ختم په شلکل کې سپارې ووایو او وروې بخو، خو زما خپل خیال دا دی چې کم سړی په دنیا کې د قرآن دشمن پاتې شوی وي، د کم سړی ایمان په دنیا کې په قرآن باندې نو نو د مرګ نه وروستو به زما او ستا په سپارو وربخنو باندې بخلی کېږي نه، بلکې دنیا کې تاسو وګورئ هیڅوک دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته شپارس کولو ته څوک نه ځي. ته کښېنه، نو تر اوسه دې څه کول؟ داسې نه نوځه. دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته هیڅوک شپارس کولو ته نه ځي. قرآن کریم چې زه د قرآن په دشمن پسې شپارس کولو ته ورولېږم نو دا قرآن به الټه په ما لعنت وایي. اگر زمونږ د ملک دستور دا چې که سړی هر څنګه نو مونږه د مرګ نه وروسته په قبر هم تلاوت کوو او د جمعې په شپه ورپسې په ختم کې هم سپارې وایي. بل د دې ملک دستور دا دی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. وریجی با پخشوی او خلق براشی پولاو با اخری او لاسونا با اوچت کی او لارش زما عزیزان عرشی سره ټوکا کسړیو کی خیر خو مذهب سره او د خدای کتاب سره ټوکی نه دی پکار. سړی سړی ته بګوري سپارې به په هغه چا پسې د مرګ نه وروستو بخي چې چا خو په دنیا کې هم سپارې سره یو په روپۍ کې یو آنه دوستانه کړي. یو غټ ګورو ګنټال مړ شو، یو بامبړ مړ شو، پلیت مردار، پیسې او دولت ور سره ډېرو، جماعت یې نه ولیدلی، خدای نه ولیدلی، رسول یې نه ولیدلی، قرآن یې نه ولیدلی او ګورو ګنټال مړ شو. زه یې راوستم او د سپارو بکس مې په سر دی او صاحب سپاره مې یو یو تو پڑھ لے یو پکې منیټر غوندي کم خیال کړی په دې ختمونو کې. هلکه تا ته څومره پاتې دي، تا ته څومره پاتې دي؟ او مطلب دا چې دا سپارې کمې څوک ونه وایي چې پوره ختم ورپسې وي. دا منیټران هم په دې ختمونو کې وي. زه د تعلقاتو په بنا باندې خار کې چې چرته پیښ شمه نو مال هم پکې ثابته سپاره راکړي نو زما خو سترګې هم خوږېږي، خو یو دوه درې ټکي پکې ووایم نور سپاره بند کړم. داسې ما نه تپوس کوي چې ستاسو سپاره پاتې ده؟ ما پوره ده، پوره ده. وایي نه تلاوت ما وشو که نه؟ نو بیا ستاسو دوا په کار ده. دا ما غوندې اناړي مولا چې څوک ورته مخې له داسې په شوق نه راځي که نه جي، بس دعا وشي. ما نه دی کړی دا کار. زه سړي سړي ته ګورم چې پوه یم 14 سنې پې چې دا د خدای او د رسول او د قرآن دشمنو. ما نه دی ویلي چې خدای د دې تلاوت ثواب د ده پاروا ما بخلی، نه ویم، ځکه چې زه په دې پوه یم
چې دا قرآن به سبا ما په قیامت کې د ګریوان نه ونیسي چې تا په خپلم چرته پتاڼه او کچرای کې د دشمن شپارس کړی او کنا او کنه زه درته داسې فضل کتاب ښکارېدم چې په خپل دشمن پسې د شپارس ته لېږلم. ولې وقال الرسول یا ربی جناب محمد رسول اللہ بد قیامت پورز د خدای په مخ کې دا دعوو کی یا ربی اے زما پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ دا هغه قوم دے چې دنیا کې به ستا په قرآن پورې ټوکې کولې نہ صرف د پیسو او د دولت او داغه د سرمایه‌دارۍ وجه دی وی یا زما د ذاتی لالچ وجه دی وی چې زه د قرآن پاغه پسې شپارس کوله ته ورولېږم بلکې زه خدام پوهېږم چې مړی مخکې پروت دی په کټ او د وخت تقاضا دا نه چې هغه وخت کې زه چیړ وکم د علم په شان داغ لګي که نه جي نو زه دا وکم چې صف کې ولاړ یم نیت نه تړم ځکه چې زما ضمیر دا نه غواړي چې دې سړي زما په مخ کې قرآن ته ناول ویلی دې سړي زما په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی متعلق دا ویلی دي چې هغه په خپل وخت کې یو لوی لیډر اوس هغه کې هیڅ نشته فی الحال ستا په ملک کې د دې اعتقاد خلق موجود دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې د خدای په ذات قسم وي چې خدای په خپله خدایي کې د سردار کونین غوندې نه څوک پیدا کړی او نه به پیدا کی شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو په درس کې تپوس وکړو دا تاسو هم طالبان یو ټکی مې واورئ یو د عربي طالبانو په مونږ خو وخت تیر شه وی پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا او تاسو ته وایم د کوواډ د مدرسې طالبان یې یادار ځای چې وخت ضایع کوئ ما زه په تاسو پوهیم چې تاسو زیاته توجه مخلاص وینځلو ته سپینو جامو ته او په کوواټ کې په بازارونو کې چکرونو ته هغه زمانه لاړه چا د طالب پټکې به ډیوې باندې اوس وزیده او د کتاب په مطالعه کې به داسې مستغرق و چې هغه په سر به اور راغی نو هله به ورته پته ولګېده نن ته د بدقسمتۍ نه ماښام چې دا د بازار خمبیره روټۍ او زیړه ښوروا وخورې دا سړي له خوب ورولي تاسو قسم خوړی شئ چې تاسو د شپې کتاب داسې کتلی دی چې سهار بانګ هم در باندې ویلي خوړی شئ دا قسم ماسخوتن خو درته اشنایان راغلي دي ته ما کره راځه او زه تا کره درځه او ته زما څنګې له راځه او زه ستا څنګې له راځه او چې 9 بجې شي بیا دله خوب درشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به چې د شپې کتاب کته نو په جمی کې به هم کمیس وویستو چې د کمیس کې اثر دا دی چې د بدن له حرارت ورکوي سړي له خوب ورولي نه چې دا یخ یخ هوا مې په دې بدن لګي چې خوب نه راولي چې کتاب ښه کتی شي دوره وکړې پټکې وتړې او 15 خبرې په عربي کې نشي کولی رنگ ډنګ دې ښه برابري که نه جي یو عرب راغی یو جماعت ته امام ته وایي چې یا حضرت یا شیخ فترکني انا اسأل من الناس
ليس معي الزاد انا اذهب الى مکه. هغه ورته وی چې چپ کرو چپ کرو. هغه ورته وی یا شیخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو ما اعرف چپ کرو ما اعرف اي شيء چپ کرو فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد. ابي ورته چپ کرو رنگ ډنګ خجوړ کړي دا سه غاړ ګډوره په سر کې نو لې ده صاحب او تاسو پوه شئ نه طالب د داسې وي چې هغه دوره وکړي او هغه راپاسي او عربي کې تقریر کولی شي. ولې په متنبي ویلو کې جنت نشته او نه په حماسه ویلو کې جنت دی، نه په سلم او صدرا ویلو کې جنت دی او نه په شری جامی او مختصر المعانی ویلو کې جنت دی. دا کتابونه جنت کده خالص په قرآن او په حدیث کې دی. دا کتابونه دی د پاره چې ستا په جبه کې لسانیت پیدا شي او ستا جبه نه لړم جوړ شي چا کړت کړی نه چې دغه ځای نه دی. تاسو پوه شئ په دې خفه نه شئ او که خفه شئ زما به څه وکړي موږ نه خوشحال لا څوک دي موږ نه خوشحالي څوک هم نشته. تاسو پوه شئ ته دې داسې عاشق په کتاب لکه یو عاشق وی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. نعرہ تکبیر. نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ته داسې طالب چې ستا په ځان اور لګي او تا ته پته ولګي. شانور شاه کشمیری رحمت الله علینا طالبانو تپوس ما قولک فی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب متعلق ستا عقیدہ دا شاہ صاحب عادت مبارک داو چې سوال و جواب دا طالبانو با عربی کی دا مدرسین حضرات و خدمت کی ممدار دے چې ہفتہ کی کم از کم یو ورځ طالب دیزان جوڑی سوال با عربی کی کئی استاز دیجان جوڑی جواب با عربی کی. تاسو ګورئ د یونیورسټو د کالجونو یونیورسټۍ ته چالک راشي پڑھائی انګریزي کی وی او جواب انګریزي کی او سوال انګریزي کی. زموږ باندې د دورې د طالبانو حال دای چې سوال دی عربي کی وی او جواب دی مانګي. تاسو پوه شئ نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل چې للعلم غیب مقامان مقام للشریعه ومقام للمدح. دا علم غیب دو مقام یو مقام د شریعت ته او یو مقام د مدح. کمانه چا استفتاء وکړه چا د حضور د علم غیب متعلق نو استفتاء په صورت کې با فتوا هغه چې کومه قرآن ویل ده او کمانه چا تپوس په عشق د سردار کونین کې وکړو. دو فتوی شاہ صاحب ستا عشق څومره دی د رسول الله د علم متعلق نو بیا به هغه فتوا ورکوم چې کومه قصیده برده والا ویلې ده. قصیده برده والا څه ویلي ومن علومک علم اللوح والقلم ومن علومک علم اللوح والقلم او په من علومک کې به بیا من د پاره د تبعیض علما
دې تاسو پوهیږئ من علوم ککبا بیا من د پاره د تبعیض وی یا رسول الله ستا په علومو کې لوح قلم چې دی هغه باز علم دی ایو جز دی تاسو پوه شئ عرض میں داو چې د سردار متعلق د مسلمان عقیده دا پکار دا چې د خدای په خدای کې نه داسې څوک پیدا او نه به پیدا شي ستا په ملک کې داسې خلق شته چې هغه وایي چې د خپل وخت لوی لیډر و اوس هېڅ نشته دا شی به حاصلېږي عزیزانو په محنت چې تاکې علم راشي ایو بزرگ وی کنه وی تروم العز ثم تنام لیلا تروم العز ثم تنام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی ترومو اے تطلبو رام یرومو په معنا د تطلبو سره تروم العز ثم تنام لیلا طلب عزت او د شپې د پروت یغوس البحر من طلب اللؤالی څوک چې ملغلرې طلبوي یا په دریاب کې غوپې وي په خوب کې چرته ملغلرې چاته نه ملاوي غوپه مار به سمندر کې ځان غوپه کوي نو ملغلرې به راوباسي ته اوس عزت هم غواړې علم هم غواړې تروم العز ثم تلام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی فمن رام العلا من غیر کد فمن رام العلا من غیر کد اضاع العمر في طلب المحال فمن رام العلا من غیر کد چاچ طلبولو علم عزت من غیر کد بغیر د مشقت و محنت لویا مرتبه غواړي او مشقت نه اضاع العمر في طلب المحال د ضایع کوي عمر په طلب د یو ناممکن شي لویا مرتبه بے د مشقت نه ضایع کول د عمر دی په طلب د یو ناممکن شي ترکت النوم ربی فی اللیالی ترکت النوم ربی فی اللیالی تب څه وای اے الله خوب مې پرېښو د شپې څه دپاره لاجل رضاک یا مولا الموالی دپاره ستا د رضا خوب ولې نه کوم ستا د رضا دپاره ستا زړه به زما عزیزه د خدای کور وي ستا زړه به د شیطان کور نه ستا زړه به د دنیا کور نه ستا زړه به د تعلقاتو کور نه ستا زړه به د خدای کور لکه مولانا روم وی بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد واللہ سینہ میں وشلوا زړه میں راو باسا بیائی سیرے کا دننا د زړه په نقطه کې وګوره یا الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا کور کې د بل چا څه کار دی چې راشي اوس هر کله چې ستا زړه د یار کور شي ستا زړه د محبوب کور شي حاجی بیا چې هر کله ستا زړه د محبوب کور شي نو بیا عاشق سړی تا ملامتیاګانې ډېرې وي نو بیا به ته څه وایې ما ته ګورئ بیا به څه وایې بیا به وایې چې عزل العوازل حول قلب طایه عزل العوازل حول قلب طایه وهو الأحبة منه في سودائه ورتبه چې آشنا د ملامت کول کو ملامت یاد زړه د پاسا پاسا ګرځي ملامت کول کو ملامت یاد زړه د پاسا وهو الأحبة منه في سودائه
او د محبوب مینا د نن د زړه په نقطه کې دا نو خپه نشي ستا مینې ته د ملامت کوونکو ملامتیا نقصان نشي بیا ته خو عاشق وبمزت الدهور وما اتينا بمثله مزت الدهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه مزت الدهور وما اتينا بمثله ډېر زمانه تیرې شوې خو زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه هر زمانه چې راشي فعجزنا عن نظرائه نو زما د یار د مثل پیدا کولو نه عاجز شي کومه زمانه ده چې رااله او زما د یار مثال پیدا کړ زما عزیزانو ستا زړه د خدای کور پکار قرآن غوندې کتاب موجود وي حدیث غوندې کلام موجود وي طالب بل کتاب کته مزه څنګه درک یعنی د خدای خبره زما مخه ته پرتی دي نو د بل چا خبره بچاله خپل الکه تاسو رښتیا وای دا مې بل شپه په دغه کې تپوس کړو خلکونه دا کله چې تاسو په ایمان وای چې د جمعات کې څومره ناس دي چې په دنیا کې داسې آشنایی چا سره شته چې دغه کتونه بغیر د آرام نه درځي تاسو شته اجي څه شته تا ته وایم شته نشته ګوره نو موږ هغه کیو چې نه الله د پاره لیونیو نه رسول د پاره لیونیو او نه په دنیا کې د چا بل چا انسان سره داسې تعلق شته چې هغه د پاره لیونیو کلیونیو نو صرف او صرف دولت د پاره لیونیو حاجی نو آخرت کې چھٹکارا خو به د هغه چا کیږي چې په دنیا کې خدای د پاره لیونی هغه څنګه امام فخر الدین رازی رحمه الله تعالی و تبارک د تفسیر کبیر مصنف ته هغه تفسیر لیکل دی چې مور بلا کینی او د امام فخر الدین رازی غوندې مفسر بروړي اوای په ایمان د اهل علم او اهل فضل مجلس ته چې مونږ شپاړه سنې دا داوا کولې شو چې په روپۍ کې یو نم د امام فخر الدین رازی په تفسیر مونږ پوهیږو څوک ویلې شي یو پانام داغه مراد بر روان قدر کړي شي په تفسیر کې په کوم شان هغه تفسیر لیکلی دی ما ته وګورئ دا کوم قماش انسان تقریر کوي په منبر ناس جنت داسې جهنم داسې یو منځ کې یو سړی را پاسې ورته حضرت عرض کو ته وایې چې جنت ډېر ښځې دی پاغي کې حورې دي حور مقصورات فی الخیام کأنهن الیاقوت اے لکانو تاسو په ایمان وایئ چې د سړي دا ایمانی چې په دې خار کوټ کې مې یو بنګلاګۍ ده پکې دوه درې نوکران دي دوه درې نوکرانې دي یو مې پکې ښځه ده مالیان دي د هغې دپاره شپه ورځ په ځان یو کړي پیسې پیدا کوي چې که چېرته دا بنګلې نوکران رانه لاړ نه شي چې تنخوا ورنه کړم دا کور کې مې چې کومه بلا کېنولې ده دا رانه خفه نه شي چې پیسې والا پیدا دا کوي که نه کوي که زمونږ شپاړه سنې دا ایمانی چې په دا جنت متعلق خدای ویلی دي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ومن دون ورپسې څنګه دی وجنى الجنتين دان قدیم سوچ کړی دی چې سرمالونه په سر تړلي خدای ورکه چې ورک شي ډولای کېږي وجنى الجنتين دان دا معنا چې تا په جنت کې داسې اډانه والی چې زدا سیب چې دې د خلک غواړم د خلک ناسب باونه راوګت
وفیهما تشتهی الانفس، هر هغه شی به په جنت کې وي چې ستا نفس نه جي نوکر دې ما ته په پلیټ کې سیب پرې کړې پیش کی. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، خادمان الکه څنګه به اسی خیرن کرن به د خار د نوکرانو په شان نه. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الله یاد جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي. لباس وحلوا اساور من فضه، د زرو کنګڼې بیا شوي تاله چې په کوم لاس شی پیش کوي د زرو کنګڼې بیا شوي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جامع به د شنو ریخم واچوي، جامع به د ریخم کنګڼ به چولی، د ملغلرو غوندې ښایسته خادمان به کا به درته پلیټ کې پیش کړي. حورې به څنګه وي، تورې زیړې مندرې لوړې. زمونږ پاکستان کې اسلام 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 دا دې راغی هغه دې را روان دی د دې مخې راغی لکه که دا خو په پیاده را روان وی بس به را رسېدلی وی. غوږ کېدی زمونږ د ملک ښځې دومره لرې لاړې چې د دې خل سړو نیکونه د قبرونو نه راپاسي نو دا ښځې به را واپس نه کړي، دومره لرې لاړې. دا ټوکې نه دي، دا ایرانی چادرۍ سپېږمې پټي سترګې کلاو او د خار نیان چې سپیشل د ښځو سرونو جوړولو دپاره. زه یو جنج کې تللی وم، هلکه څه چل دی ما دا نکاح لیټ شو، وی جینۍ سر جوړولو له بوتلې ده. پخوا خو به هلکانو سرونه جوړول که نه، نیانو په دوکان کې اوس د ښځو سرونه شاید چې کواټ کې به مې را به شي غم مه کوه. ښځو سرونه دا دومره لرې لاړې، دومره واګې مونږ دوی ته په ملا ور واچولې چې دا را واپس کول زما په ژوند کې ما ته امید نشته. وایي د خدای په لوی کرم به کېږي، په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه، که د هغه مهرباني وه ټیک ده. څو پورې چې د عقل تقاضا ده، زما استاد د تبلیغونو د چغو تقاضا ده، ما عقل کې نه راځي. دومره لرې لاړې ځکه چې د ورخه اوبه ووتې نو د ورخه تېرې اوبه په بېرته نه جاروځي، د ورخه تېرې اوبه په بېرته نه جاروځي، نه جاروځي تېر ساعت په بېرته بیا. تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړي چا دي ژوندي کړي په جړه. په باب د دین کې دا مړ قوم دی، که د اوښکو په ځای پې وینې وجاړې مړی په جړه نه ژوندي کړي. دا دومره لرې لاړې. مونږ په خپل محنت او خوارۍ مکلف، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دغه ډیوټي باندې مونږه پړیو، مونږ به کوو هغه ډیوټۍ کې مونږ تقصیر کوو. غریب په محله کې یو وخت منزل رانه شي امام پې د کفر فتوا لګوي. غریب منځ نه کوي په محله کې، امام ورته پلیت او مردار وایي. سرمایهدار په کال کې د اختر په ورځ جماعت ته راشي، زه د منبر نه ورکوشم په خیر خیری آئے خیری آئے، شکر ہے کہ عید نے دن تا تمہاری ملاقات گیتی ویندی ہے. تاسو داسي تاسو پوه شئ، سرمایهدار ته بیا زما ایمان ټینګ نه دی او غریب ته ټینګ نه. د غریب بیړه غرکشي په منځونو کولو اخبار کې فوټو نه راځي.
सरमायादार कभी अवदस वाली कैमरे और पसी गिरजी दादे पर कोटिट शो है दरमियान में नजर आ रहे हैं, फलां साहब दरमियान में नजर आ रहे हैं। पदे खबर बमुंगा गटी को या पदे खबर बमुंगा बखले कीगू अर्ज दाओ कि खज़बत जन्नत संग गई। कुरान करीम वही हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हुरा अरबी के अगा खज़ तवाई कि यौ यौ स्तरगे तर दे वगा पोरे रा रसीदली। तिर्मिजी वाक़या दा कि हुरो खाल बा द तंदी द पास च कम लगे दले अगा खाल बा द द्वार स्तरगो प मंस के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुफस्सिरीन वाई कि दा आयात नाजिल शो खल्को यहूद होवे च खुदा खबरदार जन्नत हुरे तोरे बई ज़ियड़े बई मंदराई बई लोड़ी बई। कुरान राग है कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया दगा हुरे बाल द जन्नत पशान द याकूतो द मरजानू भी प सफाई के ओ बब पकीवी फीहिमा ऐनान तजरियान, दो वाले बप की जारी उमदा दो जन्नत बई का नूर बमी व मिन दूनहिमा जन्नतान, दे दो न सेवा ब नूरम हुई खुदा दो भाग चाहते इनाम ही वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। तो गुनाह कादिर हुई और इज्तिनाब देते हो कि खुदा न यरेगम नो दा दो ब इनाम हुई व मिन दूनहिमा जन्नतान, इन सेवा ब नूर में अर्ज दाओ चित्तचा शौक दावी ची माता दे दस जन्नत मिलोश लका दा दौरे वाला तब पति बुखारी की राजी ची द जन्नत यवा कमरा बा यवा कमरा बदमल गलरी और अर्जुहा 60 मीला प्लनवाले बशपेत मीले वद खुदा बंदगान कली के प जुमात पसी प यौ कोटणे पसी मड़ गर्जे चाव दी जुमात के दा कोटणे शता जमा दे बुश द बाश त पारा नागा यवा कमरा च प्लनवाले बशपेत मीले او د یاقوت او زبرجد به دیوالو نه ناغه د پاره په دنیا کې هیڅ لیونه نشو، نه د منډي والی په سرک نه د چغي والی لیونه نشو. استغراق په دوه قسمه دی، یو استغراق فی الله دی او یو استغراق فی الرسول. چاته چې د فنا فی الله مقام وای او چاته چې د فنا فی الرسول مقام. ته ولی په داسې کور پسې او داسې زینو پسې لیونه نشي؟ تعالی بل شي څنګه خوند درکې، بل شي څنګه مزه درکې، بل کتاب به څنګه خوند درکې چې د قران غوندي کتاب موجودي، بل کلام به څنګه خوند درکې چې د سردار کونین غوندي خبرې در سره په ډیکس پرتی، بلم لا چرته کتاب شته چې څوک وګوري بل څه. او دنیا کې نور دي څوک یا خدای دی او یا جناب محمد رسول الله. 1,40,000 پیغمبران ټول كلهم من رسول الله ملتمس، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. 1,40,000 پیغمبران ټول په دربار اقدس د جناب محمد رسول الله کې درخواست کوي سوي غرفا من البحر او رشفا من الديم. یا رسول الله د دې خپل علم د دریاب لا یو لپا او کلپ نوی یو ساس کې خو مونږ لم راکا. ولی په مسلم کې تاسو دا روایت نه کتل چې دا دنیا به ټول لاړه شي آدم علیه السلام تا چې ته اول الناس تا راشه زمونږ شپارسو. آدم علیہ السلام وہی چیز پکنے، نوح علیہ السلام نا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نا،
रापशी सरदार कौनैन ता अब रापासी ورته وای راځي دا زما کار دی ټول پیغمبرانو ته په دنیا کې چې کوم خصوصي اختیارات ملاو هغه په دنیا کې ختم کړی مال چې راکړې شو ما پټ ساتلی دي اوس به په قیامت کې تاسو د پاره ښکارا کوم یا الله تا ما سره وعده کړی و چې ولا سوف يعطيك ربك فترضى اے الله ټول انبیاء خپل اختیارات په دنیا کې صرف کړی دي ما نه دي کړی نه مې قوم ته خیرې کړي نه مې سغوختي نه اوس مې دا دې راوسته الله به ورته وې حبیبا ته په لاس ګدا او زبې بخما ته شپارس کا او زبې بخما په دغه ورځ با سلاطین او انبیاء ټول سرنګون ولاړی یا به خدای وی چاغه به عدالت کوي او یا به محمد رسول الله وی چاغه به وکالت کوي بل بڅوک وی لمن الملک اليوم څوک